نن د افغانستان د تاریخ مهمه ورځ ده. نن د افغانستان اړوند مهمه پریکړه کیږي او د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته رسیږي. نن څه کیږي او څنګه کیږي له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. نن د افغانستان د برخلیک په باب دوه مهمې پیښې کیدونکې دي. په کابل کې به د امریکا او ناټو د استازو او د افغان حکومت ترمنځ یو اعلامیه لاسلیک شي چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو د همکارۍ د دوام تضمین وکوي. خو په قطر کې به د 13 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. دغه هوکړه د ژمنیو تړون په څیر یو طرفه ګام هم کېدای شي چې عام افغان ولس کومې هیلې لري هغه پکې ترسره نشي. خو د افغان ولس د ژوندانه یو نوی او هیله بخښونکی پړاو هم کېدای شي چې بالاخره په افغانستان کې دغه اوږده جګړه چې تر 4 لسیزو واوښته پای ته ورسیږي. د سرلیکنې له مخې تر اوسه د هوکړه لیک متن رسنیز شوی نه دی، خو طالبان ډاډ ورکوي چې بهرني عسکر به له افغانستانه وځي او د افغانستان خاوره به د چا په زیان نه استعمالیږي. تر اوسه پورې د هغه هوکړه لیک بشپړ متن له رسنیو افغان ولس څخه پټ ساتل شوی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرې لاسلیک کیږي. خو طالبان دوه ټکي ډیر یادوي چې دواړو لوري ته د امتیاز حیثیت لري. لومړی دا چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي او بهرني پوځونه له افغانستانه وځي. دوهم دا چې له افغانستانه به پر امریکا او متحدینو هیڅ برید نه ترسره کیږي او افغانستان به نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه وي. د ویسا په باور د سولې د هوکړې وروسته باید ټولې خواوې دې هوکړې ته ژمنې پاتې شي او افغان حکومت دې هم نور د واک انحصار پرېږدي او بین الافغاني خبرو ته دې وړ خلک وټاکي. خو واقعیت دا دی چې که افغانان ډیر محتاط نه وي او د سولې په روان بهیر کې له وړوکیو ګټو ورپورته د ولس او هیواد د برخلیک په باب فکر ونه کړي، په زغرده ویلی شو چې جګړې او بدمرغۍ به دوام وکړي او د سولې دا توافق به د نورو ډیرو هغو په څیر د کاغذ پر مخ لیکي پاتې شي او بس. د دوحې د نن هوکړې او د لاسلیک په څومره مهم دی، همدومره تر دې وروسته د بین الافغاني خبرې بهیر مهم دی او که دغه بهیر د حکومت د انحصاري تګلارې او د سولې په باب د بد نیت قرباني شي، نو په افغان خاوره کې به د ویرونو او جنازو بهیر دوام ومومي. د سولې په هوکړه لیک کې د روسیې او چین حضور مهم بللی دی ځکه دواړو د سیمو هم د نړۍ لوی حکومتونه دي او په ننني تضمین کې ښه ثابتېدای شي. په پام کې وه چې د دوحې د نن ورځې پر هوکړه روسیه، چین او یو شمېر نور مهم هیوادونه هم د تضمین کوونکو په توګه لاسلیک وکړي. دریغه دا کار شوی وای ښایي د امریکا له دې سره توافق نه وي کړی. خو که په افغانستان او سیمه کې په رښتینې معنا بشپړه او تلپاتې سوله موخه وي، لومړی د افغان ولس په کچه ملي اجماع، دوهم په سیمه او نړۍ کې پر دې مسلې اجماع او توافق ته اړتیا ده. ځکه خو په دغه دواړو اړخونو کې هم لازم ګامونه باید اوچت کړای شي ترڅو د افغانستان برخلیک له څو لوریو نړیوال سټیج ته اوچت نشي. هر وخت د بدمرغیو او غمیزو دروازې پر مخ پرانیستې دي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. ملګرو خپل نظرونه مو را سره حتما شریک کړئ چې تاسو څه وایئ.